دو قبرونو تیر شو دواړه په عذاب کې مبتلا وو دواړو ته عذاب قبر شروع نبی علیہ السلام فرمایل وما يعذبان فی کبیر دې ته عذاب نه ورکول کېږي د لوی ګناه په باره کې یعنی ګناه لوی د خودی ته وړخ کارېدل دې ته هغه ډېره معمولي ګناه ښکارېدل او نن په عذاب کې مبتلا نبی علیہ السلام وی دا یو چې لا یستنزه من البول د بزان د وړو بولو د قطرونه نه بچ کو ځان به د وړو بولو د قطرونه نه بچ کو اکثر به واړه بول نه به ځان نه بچ کو نن سبا تاسو نه دي د اودس د وچولو صحات ځان د قطراتو نه صفات ساتي کپڑے بچ کوي وجود بچ کوي نبی علیہ السلام وی دا نن چې دی په عذاب قبر کې مبتلا دی د بزان د وړو بولو نه بچ کو د بزان د وړو بولو نه بچ کو اغه قطرات بای کپڑے گند کړلی وجود به په گندش لا یستنزه من البول ځان به د وړو بولو نه بچ کو نن د اغه وجه نه دی په عذاب قبر کې مبتلا علما وايي ګوره د عذاب قبر یو غټه وجه دا چې کم سړی د وړو بولو نه حفاظت کپڑے پی گند کی وجود پی گند کی د عذاب قبر یو غټه وجه ده چې دی وجه نه بدته عذاب ملوي د دواړو جهادو سردار چې بهر وړو بولو لته کنه واشرومونه او ټټه بیت الخلاګانی خرست جوړ شي د دواړو جهانو سردار چې بولو براستو وای دومره لری بلاړ حتا لا يراه احد چې چا بیا لیدوم نه دومره لری بتل او چې کې بناس یو نرم ځای به وکتو چې هغه بواړه بول جذب کول هغه بواړه بول جذب کول د سیزه کې به امام الانبیاء واړه بول شریعت مونږ تاسو د سینې نیسی یو سړی واړه بول کې تاسو بلیدلی نری نری داری رالوزی نه هغه په کپړو ولګي په دې کپړې نه فلیږي ښا شریعت د دې اجازت ورکړې دې کې څه قباحت نشته نری نری داری دې کپړو باندې لګي معمولی دا معاف و چې ته دومره حفاظت نه کوي چې وجود او کپړې په ټولې ګنده شي په وړو نبی علیہ السلام چې واړه بول کول یو بل لري لاړو او بل دسي نرم مزمکه به وکتل نرم مزمکه باندې به واړه بول وکړل چې هغه واړه بول جذب کوي کپړې ګنده نشي نو د وړو بولو نه حفاظت کول دا ضروری خبره او دې بل تن تزکه عذاب قبر شروع دی چې يمشي بالنميمه د کار چغل خوري وا د کار چغل خوري وا چغل خوري څه ته وي د خلکو خبرې نقل کول د پاره د فساد دورانی یو خبره یو ځای ته وړل او د بل هغه بل ځای ته وړل ورانی کول ښه چغل خور سړی چې د عذاب قبر ملاویږي نبی علیہ السلام فرمایي